د روژې مازدیګری په لندن یعنې په انګلستان کې زمونږ اخرنی د روژې مازدیګری دی دلته په اروپا کې او په لندن کې او الله تعالی دې ستاسې سبا کوچنی اختر دی ورکوټ اختر دی او مخکې نه مبارک وي. خو دا د روژې مازدیګری چې دی دا په دې وطن کې ډېر خوند کوي. موږ دا ویډیوګانې وینو کړېږو ورسره خوشحالېږو او کړېږو ورته چې چا کړي په خوست کې ولایت کې، چا په ننګرهار کې، جلال آباد کې ویډیوګانې کړي، چا په لغمان جان کې، چا په کابل جان نور ولایتونو کې. نو ډېر زیات خوند کوي دا د روژې مازدیګری چې وي او بیا سبا اختر وي. دا خلک سوداګانې کوي او وروره یو بد حل وي، مګر همدا مزې بیا دلته په اروپا په مسافرۍ کې نشته دی. او بیا په لندن کې خو څه ناڅه ګزاره کېږي، خو بیا په نور په اروپا کې نو هلته بیا بیخي ځان ځاني ده. بس بیا وروره دا مسافر دغه ویډیوګانو ته د وطن پسې سخت خفه کېږي. الله تعالی دې زموږ ستاسې روژې تراویح منځونه عبادات ټول قبول منظور کړي. خو زه په دغه ویډیو کې فقط دغه کم خلک چې په وطن کې دي او دا بچیان یې او ورونه یا زامن یې په خارج کې دي مهرباني وکړئ چې د هغې ځای نه په دا په ټلیفونونو ورسره که ښه خبره نه شئ کولی بده خبره ورته مه کوئ. ستاسې په کور کې یو لانجه راشي، ګوره موږ او تاسې ټول د یو کلچر د یو فامیل خلک یو، موږ ټول یو بل سره پیژنو. داسې نه چې زه ګنې وایم چې زما دا مشکل دی، نه زه ټول دا جنرل یعنې عمومي خبره کوم. نو دغه بچیان چې ستاسې وي یو خو په دې اروپا کې پیسې ګټل دا ډېره مشکل کار دی چې تاسې وروره ټنګه ټنګه ټلیفون مهربانه ټلیفون چې پیسې راګوله تاسې خبره سئ چې دلته د اسنادو مسله ده. دا پیسې ډېر په مشکلاتو دلته ګټل کېږي. په دې لندن کې ټول خلک سرمایهداره نه وي او نه په فرانسه کې یا په جرمني کې یا په امریکا کې مزدورکاره خلک یو 2% به خپل کاروبار لري. غریب او سرمایهداره په هر یو ملک کې وي. دلته هم دا خلک چې دي مزدورکاره دي. نو دلته هم چې کور کې یو لانجه وي او خبره مي خپلو کې مرونه معمولي او د پلار او د زوی لانجه راشي یا د مور او د زوی لانجه راشي یا د خور او د ورور ترمنځ لانجه راشي، ورور د ټلیفون نه کوي. دا خلک خوشحاله ساتئ. ځکه مسافري ډېر ګران کار دی. دلته چې د جمعې منځو کې لاړ شي په کوټه کې پرېوځي او په ژړا باندې ما خپله ژړلي دي دلته په اخترونو کې چې مونږ مې کړی د اختر بیا تلی ما مهربانه بس هلته په ژړا تېره کړې. خپل وطن، خپل ورونه، خپل مور او پلار، خپل خپلوان، ترور زامن، تره زامن، ترورګانې، دا مسافري ډېر ګران کار دی. نو دغه خلکو ته چې په ټلیفون هلته د وطن نه کوئ ډېرو خبرو نه مه خبروئ. ښه خبره ورته کوئ، بده خبره هره خبر نه مه خبروئ ځکه دا ډېر کړېږي. مسافري چې څومره دا مرګ په دې لاره لیدلی دی چې په دې لارو راغلي دي هر یو افغان دی، هر یو پښتون په دې لاره باندې چې اروپا ته راغلي دي، امریکا یا نور هیوادونو ته خپل ژوند سره لوبې کړي. او بل ما ته به دا خپل لباس ډېر خوند ناکوي افغانان ورونو. نو ځکه ما خپله غریبي نه ده هېره کړې. داسې وخت و چې موږ به یو اختر بل اختر جامې کولې او هغه د ورکوټې اختر جامې به م غټ اختر ته ساتلي. زه هېڅکله ما خپله غریبي او خپله مسکیني نو به دا دغه مې راغستې او پکول مې په سر کړو، دا پټو مې را واغوستو، دومره خوند یې راله راکړو که نه. خو هغه خپل وخت د غریبۍ وخت راته را یاد شو چې یو وخت داسې مو چې ما یو جوړ جامې یعنې زما وس کې نه و چې ما ځان ته کړی وي. او شکر الحمدلله هر شی ډېر دي او شکر یې 40 ساعته زه شکر وباسم د الله نه. او 40 ساعته خپل ګران وطن افغانستان مې هېڅکله نه هېرېږي. دا 40 کاله مې تقریبا وشو دی ته کم په دې وطن کې په لندن کې. خو ته یقین وکړه چې داسې 40 ساعته به نه راغلي چې ما خپل وطن هېر کړی. همیشه مې یاد دي او همیشه مې خپله غریبي هغه لوګان به م چې په خبره په کاسو کې واچول موږ او تاسې به دا ماشومان به وکنه یو بل سره هم تقسیمول برخه کول به م داسې وخت و. نو الله تعالی دې ګران افغانستان آباد او ودان لري. خو مازدیګری د وطن خوند کوي. ښه اختر ولرئ انشاءالله. سبا به مبارکي در کومه. خالي او معمولي غونده کې ویډیو مې وکړه او په دې پټو او پکول کې زه خو دومره ښایسته نه یم خو څنګه به ښکارم تاسو ته. خدای په امان.